پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د جمعې په ورځ عطر خوشبوم لګوي حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابو داود حدیث دی وای کچیر د خپل خوشبو نه درلوده د کور والا عطر پراتو هغه ولګوه ځکه خوشبودار ځوان د الله ته ډیر محبوب دی او بدبودار ځوان د موت ته خوند نه راکوي صحیح سلو بیا نو اوس یوه خبره دا ده چې دغه خوشبو عطر نه دی عزیزانو دا اوس کندهار والا حساسیت بولي دا الرجي چې کومه ده دغه ډیر عطر داسې دی چې هغه سړی د چا وڅنګ ته ودی الرجیس بیا پزه رایله سترګې وشکې کوه زکام داسې عطر سړی لګوي چې بالکل هلکه چې معمولي قدر بویږي دا د رقم خلک سته غریبان چې پر کالی عطر ته یې کړي هغه نو ګوره د چا د مړو عطر یې که د چا عطر یې داسې مه کوه قطعا مه کوه چاته ضرر و تاوان نقصان مه ورسوه عطر ولګوه خوشبو ولګوه دومره ولګوه چې ستا تر حده پورې ته دا خپل ځای بویولی سې او بل چاته ضرر و نقصان ونه رسېږي زموږ خدای بخت دی دا جمعې بغیر دغه مستریانو شیان میان راجه د رخشو والا د غربت توهین نه کوم الله په ما خبر دی د دوی د بېوقوفۍ د کوم داسې خیرن کالي داسې تور کالي داسې تور نوکان ولې خیر دی ولا مولوي صاحب نو بس دونه نه دي خیرن دا په 6 لک روپۍ موږ غالۍ هوارې کړي بیا وایي دا ملا ډېر متکبره دی او ډېر داسې دی نه ظلم نه کوې غلط کار مه کوه راسه بېشکه راسه غریبي به الله درکړی پټو در سره راوړه هغه واروه که ستا پټو تر تاله مرداري نو بیا خو دا رقم نو نسي کېدلی صحیح سلو د الله رسول به بیا د جمعې په ورځ څه کوئ خپله حضرت ابو هریره فرمایي پیغمبر اسلام د جمعې په ورځ خاص کر لنګوټه تړله عمامه تور عمامه به تړله او چې به کله د عمامه نه وله لنګوټه به نه وله پګړۍ به نه وله بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پټو به تر سر وتړئ بیا د جمعې لمونځ چې دی هغه کوئ خامخا صحیح سلو اوس هم د مشرانو خلکو دپاره ښه ښایسته پټو سړی وتړي یا ښه ښایسته کلنګوټه وه هغه سړی وتړي ولې زموږ د جمعې ورځ ده د جمعې ورځ ډېره محترمه ورځ ده او د محترمې ورځې دپاره احترام دا ضروري دی